او ستا خو سپرلي ته انتظار و سمندره یاره راشه نن وګوره ولاړ دي ستا په ننګولونه او یو غزل یې ما نوی لیکلی دی ډېر ګران محترم ډېر ګران محترم سمیع خاکسار صاحب موږ ډېر زیاته مننه کوو الله دې له ژوند ورکړي او ښه ځوان دی او منډه وایي زمونږ د سوات ادبي ارام ته تشریف راوړی دی موږ ډېره مننه کوو په موږ یې غرغر احسان دی د دپاره یو ټپه چې په ما دې زر منه احسان دی که د چړو په سکولار وي در به شمه دا غزل دی سمیع خاکسار ته ډالۍ وي چې سمې حالاتو په وطن کې کړو چنګونګ ګلونه سمې حالاتو په وطن کې کړو چنګونګ ګلونه او څه په دې خاوره کې ریزه ریزه کړو جنګ ګلونه ګلچینه څه په بېدردۍ دي له ډنډره مات کړه ګلچینه څه په بېدردۍ دي له ډنډره مات کړو د ژوند په غېږ کې چې سمسور په غورځنګ ګلونه او شعر دی چې خاکسار صاحب نن به اظهار د خپلې مینې ښه په ډاګه کوم مینې ښه په ډاګه کوم نن به شیندمه په دلو په خپل ملنګ ګلونه او حسن پرس یم د ګلونو سره لوبې کوم حسن پرس یم د ګلونو سره لوبې کوم چې چېرته یم وي ولاړ زما تر څنګ ګلونه او هغه هم وخت و شاکر صاحب دا شعر د ستاینې وړ دی هغه هم وخت و در په در د خپله کوره چې وو هغه هم وخت و در په در د خپله کوره چې وو او چې خیمو کې د ګرمۍ د لاسه تنګ ګلونه او ستا د کتاب د مخکتنې دستورې له اشنا په لوپټه کې مې راوړي رنګ په رنګ ګلونه او ستا خو سپرلي ته انتظار و سمندره یاره راشه نن وګوره ولاړ دي ستا په ننګ ګلونه له ملګرو نه یو جهان مننه